سلامونه خدای دې وکړي چې ټول به جوړ روغ یاست او د ژوند چارې به مو په خیر وي. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. غرمه تقریبا 12 بجې دي. د ښاره سره روان ولم کور ته، نو ما یو بلاګ به هم جوړ کړمه، یو څه سودا به وکړم کور ته. نو راځئ راسره پاتې سئ، یو لنډ بلاګ به ولرو. د حضرتجي بابا خواته ځمه، په دا سبزي کوڅه چې ده، د فروټو سبزي چې خرڅېږي، په دې کې یو څه سودا کوم. نو تاسو هم راسره پاتې سئ. اوس هم عیدګاه دروازه باندې یم، نو راګرځم پر د عیدګاه دروازه باندې د حضرتجي بابا خواته ځمه. داسې به راوګرځېږو. دا هم د عیدګاه دروازه ده، داسې به راوګرځېږو، لاړ به سو د حضرتجي بابا خواته. دا مخامخ هم د جنرال صاحب زیارت دی، جنرال عبدالرازق. اوس روان یم د حضرتجي بابا خواته. دا هماغه د شنو ګمبتو ساحه ده، شنه ګمبت چې ورته وایي. نو ولاړ به سو په د حضرتجي بابا د سبزي په کوڅه کې، دلته به یې څه سودا وکړو، نو له هغه بعده به کور ته ولاړ سو. بابا چوک ته راورسېدم. ته به بغل ته یو ځای پیدا کړو چې دا موټر پارک کړو. بس نو راورسېدم حضرتجي بابا ته. اوس به ورشوه سو له خیره سره لاندې. څه په څو دي چاریاک؟ زردالو. زه بېرته له هغې خوا راځم، موټر مې ولاړ. دغه دی البخارا ده. بس نو دا بیا دغه خوراکي شیان دي، چای او بوره او پلمیټو، دا دغه شیان دي. دا د سبزي کوڅه ده. نورش هم بیخي زیات دي. او ګرمي هم بیخي زیاته ده. اوله ورځ ده چې ګرمي بیخي زیاته سوې ده. ما یې څه سبزي و دا شیان په کار دي. نو داسې ځای به یې رانیسو چې رش کم وي. پانې دي، رومیان دي، بانجان دي. دورې سالک خزابول مه کړو. ډنډۍ په څو دي اچې؟ کندهارۍ دي که فراه؟
هغه په څو چارياک یو چارياک هغه بمبئی راکړه یا دغه راکړه څه کوئ څنګه یې خیرات دې جوړ یې طبیعت ښه دی یو چارياک یې کوه ها دغه ته درته کوم خپل چې فیسبوک لایو یوټیوب چینل ولرم یو چارياک गाडी बासा یو دغه راکړه یو چارياک رومیان راکړه یا دغه کنداري راکړه गाडी केनवडा सब गाडी केनवडा वो खराब खराब मोर अच्छा से सा गाडी बासा गाडी केवढा نو ډېر رشکش بازار دی څوک راځي دلته سوداوې کوي गाडी केवढा څو درکړم اوس نو واخله دا गाडी केवढा دا به ګاډۍ کې وړل کېږي موږ اوس پوښتنې کار لږ سودا مې راواخیستله په دې لار زه اکثره وخت تېرېږم د کور لپاره لږ لږ سودا کوم نو نن مې وغوښتل چې ما تاسو هم راسره وګرځوم په دا زړه جي بابا خواته بیا فروټ خرڅېږي دلته به څه زردالو راواخلو یو دوه چارياک خوراک حاجي صاحب زه دا کښېږدم یې وارې کښېږدم یې څه به زردالو راواخلو دا کنداري دی حاجي صاحب خاص کنداري کل چارياک په څو دی هغه بیا بخارات ښه ماشاءالله ډېر ښایسته تازه زردالو دي
پوره ټولر څه کلک کلک ورچوه چې بیا عموم نه یې شي یا پخې دي مثلا موږ درته نستلي موږ چې بیا موږ کریر ته اچوو سبا یې راباسو ساله دا ښایسته تازه زردالو دی لکه اوبه بس مخامخ بیا د خوراکي موادو دوکانونه دي ډېر مننه چې سر ژوندی اوسي ګرمي هم ډېره زیاته شوې ده نن نسبتا نورو ورځو ته نو زه چې اکثره د بازاره څخه ځمه نو په دې لاره باندې مازدیګر نو لږه سودا کور ته کومه نو نن مې تاسو هم راسره وګرځول نو خدای دې وکړي چې خسته سوي نه یاست او خوند مو باندې اخیستی نو اوس هم پر جاده یم روان یم د کور خواته غرمه ده نو ګرمي زیاته ده تعمیرات چې پر جاده جوړ شوي دي یو نه یو څه د ښار بڼه وراړولې ده اوس ښار ښه ورباندې ایسي په دا نوي تعمیرات هم د لالک ماما تعمیر چوک دی هغه خواته نوی روغتون جوړ شوی دی دې خواته بیا د ارغندابۍ درملتون دی دلته اوس روغتونونه ډېر جوړ شوي دي په دې سړک باندې ټول شیان ډېر دي خو روغتونونو یو څه کش نیولی دی نو دا و د نن ورځې یو کوچنی ولاګ خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو یې او یو انجوای مو شوی تلو کې چینل هم د سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه د الله په امان ښه وخت